عليه وسلم وی الجنة 100 درجة پا جنت کی 100 درجی دی ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام او كما بين السماء والأرض پا جنت کی 100 درجی دی او د یوی درجینا د دی بلی پوری دومره فاصله ده لکه 100 کاله چې یو سړی په سورلۍ باندې سوري او رواني یا دومره فرق دی د یوې درجې او د بلې په منځ کې لکه څومره فرق چې ځمکې او د اسمان په منځ کې دی نو دې حدیث هم دا واضح شو چې جنت ټول یو شان نه دی بلکې په جنت کې درجې دي یو حدیث کې دا هم راځي مشهور حدیث دی چې کله حارثه رضی الله عنه د بدر غزا له لاړ او الته د بدر په غزا کې مختصر حاصل د قصې هغه دا دی چې د بدر په غزا کې دی په یو داسې غشي باندې ولګېدو چې د هغې پته نه لګېده چې دا غشی چا راویستی دی نو بیا صحابه کرام په دې مسله کې د یو بل سره اختلاف و چې دی به شهیدي او که نه به دله به الله جنت ورکوي او که نه به ورکوي ځکه چې دا پته خو نه لګي چې دی د دشمن په غشي باندې لګېدلی دی که دی د مسلمانانو په غشي لګېدلی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینې ته راغی نو د دې د مور ام حارثه رضی الله عنها بوډۍ زنانه وه هغه د خپل زوی په انتظار باندې وه نو چا ورته دا خبره په لاره کې وکړه چې ستا زویه خو شهادت درجه ورته میلاو نه شوه جنت ته ونه رسېدو د دې سره د هغې غم ښه ډېر شو چې یو خو رانه زوی لاړ ځوان زوی نو د بوډۍ مور نه چې ځوان زوی لاړ شي د هغه څه حال وی نو یو رانه زوی لاړو او بل هغه زوی ته جنت هم میلاو نه شو نو دا خو ډېر لوی تاوان دی نو راله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او ورته وی یا رسول الله د حارثه څه حال دی که چېرته جنت ته تللی نو چې خوشحاله شو پې او که د جنت نه علاوه بل ځای ته تللی نو چې بیا خو پې زه قسم ماتم وکړم ځکه چې دا خو بیا د نقصان خبره ده زوی مې یو زوی مې و ځوان هغه ته ناسته وم هغه هم لاړ او لاړ داسې لاړ چې جنت ورته هم میلاو نه شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی یا ام حارثه ای د حارثه مور انها جنان فی الجنه دا یو جنت نه دی په جنت کې دنه جنتونه دي په جنت کې دنه درجې دي وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى او ستا زوی په جنت کې د ټولو نه اوچته درجه کې دی چې هغې ته فردوس ویلی کېږي د دین هم دا واضح شو چې جنت کې درجې دي بیا دا مسله خو ټولو ته واضحه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اوچته درجه کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله یو خاص مقام ورکړی په جنت کې چې هغه د بل چا دپاره نه دی خاص مقام دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره په جنت کې زما د دې خبرو مقصد هغه دا دی اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره اوچته درجه کې دی په جنت کې او زما او ستا خو دا پته هم نه لګي چې جنت ته به ځو یا نه به ځو زموږ اعمال به څنګه وي څنګه نه وي حساب کتاب کې به پاس کېږو نه به پاس کېږو آخرت کې به زموږ څه حال وي څه حال به نه دي موږ نه یو خبر خو دا ارمان د هر مسلمان دی چې د پیغمبر سره ګاونډي شوی په جنت کې دا د هر هغه سړي ارمان دی چې په زړه کې ایمان وي چې په زړه کې ایمان او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر ګڼي نو د ده په زړه کې به دا امید او دا ارمان او دا تمه لازمي چې زه په جنت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډي شوی خو دا ګاونډیتوب د داسې په اله اسانه خو هر چاته نه میلاویږي جنت څه داسې بازار خو نه وي لکه ستاسو دې علاقې بازار چې هر سړی ورته ورځي جنت ته خاص کسان ننوځي هغه کسان چې الله ترې راضي شوی هغه کسان چې هغوی محنت کړی هغه کسان چې هغوی په دنیا کې څه ورکړي څه قرباني ورکړي د الله د دین دپاره نو الله وله جنت ورکړي بیا په دې جنت کې دننه ماته اوس څه جنت تصیب ننوته نه دي په جنت کې بیا درجات دي او پیغمبر د ټولو نه اوچته درجه کې دی نو بیا د هغه سره که ګاونډیتوب غواړي نو دا خو به ډېره غټه خبره ده خو دا د هر مؤمن شوق دی د هر مؤمن ته اوس ته چې په زړه کې ایماني د هغه دا شوق دی چې زه د پیغمبر سره په جنت کې څه شوی
زه ګاونډي شوې. یو حدیث کې دا راځي اسې شوق د مؤمنانو دې خبرې دپاره. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه یو پیر په منځه باندې ولاړ و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق او عمر بن الخطاب رضی الله عنهما د دواړو سره مو. نو عبدالله بن مسعود په دې منځه کې دعاګانې غوښتې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو لرې ناست خو دی وی غواړه چې څه غواړې الله یې د لاس هم درکوي. بیا وروسته ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاړ په عبدالله بن مسعود پسې ورته یې وویل پیغمبر دا خبره کړې و ستا دپاره زیری دی، خو تا په هغه دعا کې غوښتلي څه وو؟ الله به تعالی هغه دعا قبوله کړي ځکه چې پیغمبر وي، خو تا غوښتلي څه وو؟ هغه وایي ما دا ووایي چې اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد. یا الله زه تا نه داسې ایمان غواړم چې د هغې نه بعد د ایمان بیا نه ګډوډ کېږي، چې یو پیر سړی مؤمن شي او نیک سړی شي چې بیا بد عمله نه شي، بیا د دین نه وانه وړي. یا الله دا سوال درته کومه. او دویمه ونعیما لا ینفد، او یا الله داسې نعمتونه درنه غواړم چې بیا ختم نه شي، یعنې همیشه مې په خپلو نعمتونو کې ډوب ساته. او درېیمه دعا مې وایي دا غوښتلې وه واسألک مرافقة محمد فی اعلی جنة الخلد. او یا الله تا نه دا غواړم چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم سره ګاونډي که په هغه اوچتو او په دنګو جنتونو کې. ګوره دا شوق دی د مؤمن، دی په دې دعا کې دا غواړي. قصه د ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه تاسو به اورېدلي مي د علماو نه، او موږ په خپلو بیانونو کې په ډېرو ځایونو کې بیان کړې ده. ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه دا یو ځوان صحابي و او ډېر غریب او فقیر صحابي و. ده به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کوو، ډېره مینه وه د پیغمبر سره، بس همیشه به د هغه سره ګرځېدو، د هغه خدمت به یې کوو. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې چا به ورسره ښه وکړو نو هغه به ورسره د هغې نه زیات ښه کول. او دا د دروند سړي او د اوچت مسلمان صفت دی چې څوک ورسره ښه وکړي نو په بدل کې ورسره دی ښه کوي او د هغې نه زیات ښه کوي. او که د چا سره ښه وکړي نو بیا یې یادوي نه، دا د یو اوچت مؤمن او د یو دروند انسان صفت دی او شان دی. او سپک انسان هغه دی چې څوک ورسره ښه وکړي او دی د هغه ښه هیر کړي، بلکې دغه خو د لاسه ښه په مستۍ کې راشي، مړه وي زما نه به څه مطلب و، کله یو خبره کوي کله بله، خو دا نه مني چې دې سړي ما سره ښه کړي. دا د سپک انسان کار دی. هر چې دروند سړی دی نو د ده سره چې دې ښه وکړو نو بس بیا به عمر لرې تا یادوي او ستا دا ښه به یادوي او تا سره به د هغه ښو نه هم زیات ښه کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ربیعه ته وویل یا ربیعه څه وغواړه سل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ده چې دی زما مرسته کوي، زما خادم دی، زما خدمت کوي، راشه که څه وغواړي نو زه به ول هغه سوال کې چې دی څه وغواړي نو هغه څه به ول ورکړمه. نو هغه ورته وویل نه څه نه غواړم، وایي نه څه وغواړه. بیا کله په درېیم پېرې چې ورته ووایي څه وغواړه نو هغه وایي ګوره غریب دی فقیر دی، اوس که موږ ته څوک داسې ووایي چې څه غواړې او دا سړی غریب او فقیري نو دی به وایي چې ډېرې پیسې غواړم، کلي کور کې یو بنګله یو کور غواړم او چې یو ښایسته ښځه راله الله راکړي او چې بچي مې ډېري او دغه زموږ د دنیا د خواوشا نه موږ اخوا اوړو نو به دغه دنیا او دنیا خواوشا. هغه یو مؤمن ځوان و، هغه وی یا رسول الله اسألک مرافقتک فی الجنه. یا رسول الله زه دا غواړم چې تا سره په جنت کې یو ځای شمه او په جنت کې ستا ګاونډي شمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته او غیر ذلک، د دین علاوه نور څه غواړې؟ یعنې دا خبره خو صحیح ده، ډېره غټه خبره ده، خو نور څه غواړې؟ وی لا هو ذاک یا رسول الله، بس همدغه غواړم. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور څه وي نه دغه، بیا ورته وی نور څه وي نه دغه غواړم یا رسول الله. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښوه چې هغه زه تاسو ته بیانوم په دې بیان کې انشاءالله. ما دا
دا حدیث تاسو ته دې دپاره بیان کو چې د مؤمن همیشه دا شوقي د یو مسلمان همیشه دا شوقي چې د پیغمبر سره په جنت کې څه شي ګاونډي شي د پیغمبر سره په دنیا کې یو ځای کېده دا یو اوچت نعمت دی چې الله سبحانه تعالی صرف او صرف صحابه کرامو له ورکړی او موږ ته نه دی نصیب ده نو صحیح ده چې موږ ته کله په دنیا کې میلاو نشو نو زموږ د ټولو دا ارمان دی چې په آخرت کې الله موږ له دا نعمت راکړي دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده او ډېر اوچت نعمت دی چې الله یو سړی جنت ته ننباسي او صرف یې جنت ته ننباسي نه جنت ته ننباسي او بیا د آدم د بچو چې کوم سردار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سره ملګری کړي دا ډېر اوچت نعمت دی او زه الله تعالی سوال کوم چې یا الله په دې مبارک جومات کې د دې راجمع کېدو د لاسه او د دې بیان د اورېدو د لاسه او د دې بیان د کولو د لاسه یا الله ته موږ ټول په جنت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیان کا